زمانې ستا ځانځاني مې جړوي، کور په کور دا دشمني مې جړوي. ډېر خواږه دي خو هر څه راله تراخه کړي، ډېر خواږه دي خو هر څه راله تراخه کړي. ستا یادونه لیوني مې جړوي او ځای په ځای خلک د ځان نه مرور دي، ځای په ځای خلک د ځان نه مرور دي. د وختونو بېروخي مې جړوي او ډېر خواږه وو که هر څه وو داسې نه وو، ډېر خواږه وو که هر څه وو داسې نه وو. اوس دا خپل لکه پردي مې جړوي. خوشحالۍ به څنګه وکړم سید رحیمه، خوشحالۍ به څنګه وکړم سید رحیمه، دا غریبه غریبي مې جړوي. شروع کوم د خدای پاک سپېڅلې نامې نه چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. السلام علیکم قدرمندو کتونکو. په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به او د ژوند نه به بلها خوندونه اخلئ. قدرمندو تاسو ګورئ افغان ټي وي او خپرونه ده ځلنده ستوري، او په ځلنده ستوري خپرونه کې ستاسو ادبي ملګری صالح نادان حاضر یم. قدرمندو تل مو دغه هڅه او دغه کوشش چې ستاسو دپاره ښه خپرونې راوړو. افغان ټي وي دغه هڅې چې د تعلیم حوالې سره، د سپورټس حوالې سره، ادبي داسې وغیره خپرونې ستاسو دپاره راوړي. نن یې هڅه کړې ده چې یوه ادبي خپرونه روړې ده د ځلنده ستوري په نوم باندې، او د دې مرام او د دې مقصد دغه دی چې په دغه کې هغه شاعران، هغه لیکوالان چې ښه شعر لیکي، پښتو ژبې له خدمت کوي او تل یې بغیر لچه چې کوم دی د پښتو ودې دپاره کار کړی وي. په دغه خپرونه کې را سره ډېر ښاغلی او ډېر محترم ښه شاعر، ښه لیکوال، ښه ادیب چې د پښتو ژبې دپاره یې بلها زیار کړی دی او بلها کار کړی دی، اوس هم لګیا دی د پښتو ژبې دپاره خدمت کوي. ښاغلی محترم سید رحیم افریدی صاحب را سره نن په خپرونه کې مېلمه دی. د ټولو ناول ورته په خپله خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي وایم. وعلیکم السلام صالح نادان صاحب، په خیر راغلی. زما د لوري هم تاسو ته دعا او سلامونه، او د هغې نه پس چې چېرته هم څوک هم پښتانه د دنیا په ګوټ ګوټ کې زما اواز اوري د افغان ټي وي په شیشه، نغو ټولو ته زما د لوري ډېر دعا او سلامونه. ستاسو نه هم مننه کومه سید رحیم افریدی صاحب. د ټول ناول خو راته دا ووایئ چې صحت مو څنګه دی او د ژوند نه څومره مطمئن یې؟ ډېر شکر دی صالح نادان صاحب، ډېر شکر دی. بس صحت باندې خو روغ یو، او روغ صحت چې کومه دی مشران څه وایي هوښیاران چې روغ صحت تل اختر دی او تل خوشحالي دي. بلکل بلکل. نو الله دې مونږ ښه لري صحت باندې. بلکل جي خیر الله دې کړي چې صحت مو روغ وي. سید رحیم افریدي صاحب پښتو شعر لیکي، د پښتو دپاره هلې ځلې کوئ، ډېر مینوال لرئ، ډېر پښتانه مو پیژني. خو د افغان ټي وي بعضې کتونکي به وي چې په ړومبي ځل به په دغه شیشه باندې ګوري، که هغوی سره مو خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه وي. صالح نادان صاحب خبره خو دې صحیح ده، انشاءالله چې دنیا به ما پیژني، خو بس ستاسو په شیشه ستاسو په پروګرام به زما وړومبی ځل وي. په افغان ټي وي خو زه راغلی یم، خو ستاسو پروګرام ځلنده ستوري کې تاسو سره ناسکی په وړومبي ځل ده. او نادان صاحب زه د بوړې اوسېدونکی یم، د شرکیرې متنونه پورته راځي بوړه. څه وخت ما پېښور کې هم تېر کړی دی او د هغې نه پس کراچۍ کې هم تل راغلی یم، خو اوس زه مسافري چې کومه ده په مسقط عمان کې کوم، او علاقه مو چې کومه ده بوړه. ډېره ښه ده سید رحیم افریدي صاحب، تاسو شعر لیکئ. دا راته ووایئ چې دغه شعر تاسو د کوم وخت نه لیکئ؟ شعر خو نادان صاحب زه ډېر ماشومتوب کې هم داسې برته یم چې دویم دریم کلاس چې کوم وي که نه، دې عمر کې هم 10-15 سال عمر ډېر ماشومتوب وي چې دغه ټیم نه لکه زه د شاعري کوم و ما دنیا شعرونه دنیا غزلې لیکلي دي، او ډېر ماشومتوب نه لکه کوم. هغه کوم شعرونه چې تاسو په پیل کې ولیکل او تاسو د هغې سره شاعر شوئ یاد دي؟ شعرونه خو داسې ما ډېر لیکلي دي، خو وړومبي شعرونه هم راته یاد دي څه ناڅه، هغه به هم درته وایم. او بل زما شعرونه دي 2-3 چې هغه به زه وړاندې کوم چې د چا کورونه مو وران کړي نه دي، د چا کورونه مو وران کړي نه دي، او هسې سترګو کې ازغیو دواړه. د چا کورونه مو وران کړي نه دي، او هسې سترګو کې ازغیو دواړه، او چرته به ته او چرته زه وی ګرانه. نادان صاحب چرته به ته او چرته زه وی ګرانه، که محبت نه وی پردیو دواړه. او بل شعر دی چې مونږ د دې لوړو لوړو غرونو په سر، مونږ د دې لوړو لوړو غرونو په سر، په ارمانونو د سپرلیو دواړه. او اخري شعر دی چې یا خو ازار دی سید رحیمه د چا، یا خو ازار دی سید رحیمه د چا، یا بدقسمته ازلیو دواړه. ډېر ښه، ډېر زبردست خوندور شعرونه مو را سره شریک. سید رحیم افریدي صاحب څنګه چې تاسو ویل چې د ماشومتوب نه زه شاعري کومه، تر دې دمه پورې چې تاسو کومه شاعري وکړه هغوی ته مو کوم کتابي شکل ورکړی دی که نه؟
نادان صاحب بس مصروفیات داسې وي که نه چې زه د ماشومتوب نه په مسافرۍ شولم او تر اوسه پورې لکه مسافري کوم نو شعرونه خو ما ډېر زیات لیکلي دي داسې به چې ما سره په این ټیم 2-3 کتابونه تیار پراته دي خو تر اوسه ما ته داسې موقع برابره نه شوه داسې د ټیم مصروفیات دومره وي نور په بازاري شکل سندرغاړو دنیا زما داسې شعرونه په زما نه وي پاتې چې هغه چا ویلي نه وي که نه لکه مارکیټ ته دنیا راغلي خو کتابونه زما تر اوسه نه دي راغلي و اراده مې ده چې کتابونه زما راشي ډېر زر د اورېدونکو په لاس کې به وي تاسو په لاسونو کې به وي الله دې وکړي چې راشي په خیر سره خو تر اوسه یا راغلي نه دي خو تیار پراته دي انشاءالله چې کتابونه به هم هغه کوو الله دې وکړي چې ستاسو کومه شاعري شوې ده هغې له تاسو د کتاب شکل ورکړئ ځکه چې ستاسو ولس دغه په دې تمه دی چې دا کومه شاعري سید رحیم صاحب کړې ده چې دا زموږ تر لاسو راورسېږي خو تاسو دغه خبره هم وکړه چې سندرغاړو زما شعرونه ویلي دي ولس ته رسېدلي دي هغه کوم سندرغاړي دي چې ستاسو کلامونه ویلي دي او یا د دې تر څنګ دا هم راته وایي چې وړومبی هغه کوم سندرغاړو چې ستاسو وړومبی غزلې ویلې شاعري خو زما ډېره لکه صادق افریدي ویلې ده د هغې نه پس بیا اوس د دې ځوان کول چې کوم دی سندرغاړی دی چاهت پپو شولو دې نه احمد ګل بابا چې کوم دی احمد ګل استاد هغه هم زما شاعري ویلې ده ګلزار علم صاحب شو ګلزار علم صاحب زما ډېرې سندرې ویلي دي نو داسې مختلفو سندرغاړو زما ویلي زه پر اقرار شولو لکه داسې اوس ما ته هغه ته نه راځي چې کومو زما ویلي خو لکه ډېرو سندرغاړو زما شاعري داسې نه ده چې زما پاتې شوې ده لکه زیاته چې څومره ما لیکلې هغه زیاته لاړه ده ویلې شوې ده بالکل ستاسو شعرونه ډېر زیات مشهور دي سندرغاړو بل نامتو سندرغاړي چې کوم ښه سندرغاړي دي هغوی چې کوم دی ستاسو د شعر انتخاب کړی دی هغې ځکه کړی چې ستاسو په شعر کې ډېر څه شته دی د ولس دپاره او د تعلیم چې څومره هم دي د وخت چې کوم ضرورتونه د وخت چې کومې غوښتنې دي هغه ستاسو شعر پوره کړي دي نور به درنه څه اورو نور به دا بل یو شعر به زه وړاندې کړم شاد چې کړم پرې نازونه په ما ګران دی نازولی جانان کړم پرې نازونه کړم پرې نازونه په ما ګران دی نازولی جانان او لکه ګلاب د زړه په دشته مې کرلی جانان ډېر ښه دی کړم پرې نازونه په ما ګران دی نازولی جانان او لکه ګلاب د زړه په دشته مې کرلی جانان او وخت د هر ستم د جار شم خو جدا یې نه کړې وخت د هر ستم د جار شم وخت د هر ستم د جار شم خو جدا یې نه کړې او اوس لکه وینه مې رګ رګ ته رسېدلی جانان ډېر ښه دی او هغه سکون هغه سپرلی هغه ژوندون دی زما هغه سکون هغه سپرلی هغه ژوندون دی زما او د ښایستونو په رنګونو لمبېدلی جانان ډېر ښه دی ډېر هله او آخري شعر یې د نادان صاحب چې که هزار ځله مرور شي سدرایمه نه دی هزار ځلې که هزار ځله مرور شي سدرایمه نه دی چې راځي تورو تورو شپو کې زنګېدلی جانان ډېر ښه دی ډېر هله تاسو د مسافرۍ خبره وکړه چې ټول عمر چې کوم دی په مسافرۍ کې مونږ تېر کړو هلته څه کار روزګار هم څنګه دی او د دې تر څنګ هلته کومې ادبي غونډې کېږي کوم ادبي ټولنې دي کوم ادبي تنظیمونه چې تاسو پکې برخه اخلی ادبي غونډه خو صالح نادان صاحب موږ سره دنیا ملګري دي خو مونږ ډېر لکه لرې لرې پراته دي موږ په مسقط عمان کې چې کوم هغه دی که نه نو ما خیال دی ما سوچ ده چې زه دا کسان داسې پسې وګرځم راټول یې کړم هغه یې کړم او د هغې نه پس بیا هم لکه موږ داسې ګرځو راګرځو یار دوست سره ملګرو سره په دیرو باندې او خپل خوشحالۍ دپاره خپل هغه دپاره د پښتو هلې ځلې دې باندې لکه موږ ټیم راپاس کړو را جوړوي لکه تر اوسه جوړوي صحیح ده ډېره ښه ده نور به را سره څه شریکې مسافرۍ پورې خو نادان صاحب ما یو څو شعرونه دي چې مالته لیکلي وو ځای چې هغه به واورو ټول مینهوال به هم واوري او تاسو ته به هم ډالۍ شي ارشاد هغه د تماشو ډک تماشه مازدیګري هغه د تماشو ډک تماشه مازدیګري او یادېږي مې د خپل وطن خواږه مازدیګري ډېر ښه دی هغه د تماشو ډک تماشه مازدیګري او یادېږي مې د خپل وطن خواږه مازدیګري او په خط کې راته ولیکه چې څنګه دي جانانه په خط کې راته ولیکه چې څنګه دي جانانه په خط کې راته ولیکه چې څنګه دي جانانه او د ښکلې پښتونخوا مې پښتانه مازدیګري دا بیا ووایه ډېر ښه دی په خط کې راته ولیکه چې څنګه دي جانانه او د ښکلې پښتونخوا مې پښتانه مازدیګري او خوږې محبوب ما در یادوي او که نه وایه خوږې محبوب ما در یادوي او که نه وایه چې ځان له تېروي کلي کې ته مازدیګري ډېر ښه او آخري شعر یې دی چې پردی وطن پردي مازدیګري دي سدرایمه پردی وطن پردي مازدیګري دي سدرایمه او لمبه مې نه کړي دا لمبه لمبه مازدیګري او یادېږي مې د خپل وطن خواږه مازدیګري ډېر خوندور غزل او دغه مسافرو ته ډالۍ دې به ترېنه خوندونه اخیستي
دا راته ووایئ چې تاسو په کم اثنا باندې مطلب زیات لیکل کړي دي او زیاته طب ازمایي مو کړې ده غزل دی نظم دی بل داسې کوم صنف دی نادان صاحب ما خو لیکلي هر څه دي آی کوم هم زیاته لیکلې ده او چاربیتې مې هم لیکلي رباعیانې شولې خو ما زیات هغه چې کومه کړې ده په غزل باندې مې کړې غزل ستاسو ډېر خوښېږي غزل ما خپله ډېر خوښ دی او ډېر زیات هغه چې ما کوم کړی ما په غزل کړی دی صحیح ده ترنم خو د غزل لا سره په ترنم کې شریک کې ترنم کې به وړاندې کوم مخکې ما وړاندې کړي وو ترنم کې ما یو څو شعرونه دي چې دا به وړاندې کوم خوند به وکړي غوږ دغه کتونکي به هم خوند واخلي ستا نازونه اداګانې قاتلان ستا نازونه اداګانې قاتلان ډېر ښه تورو شپو کې راشي تورو شپو کې راشي تورو شپو کې راشي تورو شپو کې راشي د یادونو دیوراګانې قاتلان ستا نازونه اداګانې قاتلان دا ټکرې بتر سووي دا ټکرې بتر سووي دا ټکرې بتر سووي دا ټکرې بتر سووي کړم تر سو بجړاګانې قاتلان ستا نازونه اداګانې قاتلان ډېر ښه دی آخري شعر دی ارشاد سیدرایما بس کهیری سیدرایما بس کهیری سیدرایما بس کهیری سیدرایما بس کهیری هغه سترګې ظالمانې قاتلان ستا نازونه اداګانې قاتلان ډېر ښه ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړو ډېر ښه غږ لرئ او سید رحیم صاحب دا راته ووایه چې داسې هغه کوم شاعر دی چې ستاسو د هغوی شاعري خوښېږي نادان صاحب شاعران خو زما ټول خوښ دي ستاسو شاعري به هم ډېره اورم او ستا یو څو شعرونه دي ځینې چې هغه ته ماته وړاندې کړي چې ما ډېر زیات خوښ دي او چې کله زه هم دا ځان سره زاورم یو خو تاسو په باران باندې چې کوم هغه لیکلی و هغه مې ډېر زیات خوښ ډېر ښه انداز کې راغلی خوشحاله اوسئ او بل چې تا کم شعرونه لیکلي دي ما خو د ډېر واورولو نو لایق وي د نفرت زه محبت سړي ته ورکړم نو دا بالکل مینوالو ته هم ډالۍ کوه ما دې پاره هم ډالۍ کوه چې ما ډېر ارمان دی ډېره زیات مخکې د تاسو نه واورم نو ډېر به ښه وي ډېره زیاته مننه سید رحیم صاحب دغه ستاسو ذوق او ستاسو مینه د ستاسو مشران چې موږ له ډاډ راکوئ دا خپرونه خو موږ ستاسو دپاره لکه چې زموږ میلمانه خو بیا چې د میلمه غوښتنې نو بیا موږ باندې حق جوړېږي چې موږ د غزل تاسو ته ډالۍ کټ مټ چې لایق وي د نفرت زه محبت سړي له ورکړم لایق وي د نفرت زه محبت سړي له ورکړم زه کله کله دومره اهمیت سړي له ورکړم ډېر زبردست مننه او ذره ذره به پریوزي د خپل ذات په جزیرو کې ذره ذره به پریوزي د خپل ذات په جزیرو کې ژوندونه ستا په شان که اذیت سړي له ورکړم او پردی د ښار کوڅې دي پکې ورک تنها ولاړ یم پردی د ښار کوڅې دي پکې ورک تنها ولاړ یم حیران یم چې څه مې شناخت سړي له ورکړم او زما مکان ته څوک هم چې راځي زما لیدوله
د خپلې زندګۍ نه مصیبت سړي له ورکړم ډېر ښه ډېر زبردست او مننه او نادانه د ژوندون مرام به ووینې په سترګو نادانه په دې لاره که جرت سړي له ورکړم ډېر زبردست ډېر زبردست ډېره مننه خوشحاله اوسئ اوسئ ډېر زیات خوښ و او مخامخ مې د تاسو نه اورېدلی نه و دا مې مرمان قدرمن چې ستاسو نه هم مننه کومه چې دا مو خپل اواز کې ویلی و ستاسو یو غزل دی چې راځه کله ناکله په دې لارو په ما ګرانه د بر کلي جانانه د بر کلي جانانه که دا در سره وي او که درته یاد وي نو خوند به وکړي د بر کلي جانانه دا غزل خو ما ډېر مخکې ویلی شوی و ډېر زوړ غزل دی صادق افریدي ویلی دی او ډېر ښې ویلی دی داسې میډیا داسې چینل داسې ځای به نه وي چې دا به ترې نشر شوی دی بالکل بالکل او بالکل چې تاسو خوښه ده تاسو په خوښې وي تاسو ته به خوند به ډالېږو او څومره د افغان چینل اورېدونکي دي څومره مینوال دي هغو ټولو ته دې ډالۍ راځه کله ناکله په دې لارو په ما ګرانه د بر کلي جانانه د بر کلي جانان په زړه کې ګرځوم دی ای زما د زړګي خانه د بر کلي جانانه نادان صاحب ارشاد شعرونه دي چې رنگین کړه موسمونه او رنگینه دا فضا کړه رنگین کړه موسمونه او رنگینه دا فضا کړه او رنگینه خدای د پاره دا زما د زړه دنیا کړه او تر څو به مرور ګرځېدا ووایه زمانه د بر کلي جانانه ډېر ښه دی او بل شعر یې دی چې خوږې خوږې خبرې دې مدام راته کولې خوږې خوږې خبرې دې مدام راته کولې او تا څنګه په نازونو هر ماښام راته کولې او اوس کړم د ارمانونه و زما د زړه ارمانه د بر کلي جانانه د بر کلي جانانه او نادان صاحب اخري شعر دی چې ارشاد پردی نه دی ستا خپل دی یار خپل دی سید رحیم کا پردی نه دی پردی نه دی ستا خپل دی یار خپل دی سید رحیم کا او په تورو تورو سترګو کې کجل دی سید رحیم کا او چې ووایو دا پټ رازونه پټ د دې دنیا نه د بر کلي جانانه د بر کلي جانانه ډېر ښه دی ډېر زبردست ډېرو سندرغاړو تاسو وویل چې زمونږ کلامونه ویلي دي داسې کوم سندرغاړی چې هغه تاسو ډېر اورئ چې یاره دا زما ډېر خوښېږي د دوی غږ نو سندرغاړي خو زما ډېر خوښ دي لکه ټول اوازونه اورم که نه او د هغې نه پس چې کومه ده لکه زه خپله ځان له چې کله ناست وم یا په سفر روان وم یا نور داسې څه غوي نو زه زیات ګلزار عالم صاحب اورم هغه یې ما سندرې هم لکه ویلي دي ډېرې ویلي دي او زه زیات لکه دنیا نور سندرغاړي ما اورم دا نه چې دا مې خوښ نه دي یا داسې خو زیات لکه کم زما د زړه غږ دی نو زه هغه ګلزار عالم اورم په ځانګړې توګه باندې تاسو ګلزار عالم صاحب اورم تاسو د مسافرۍ خبره کړې وه او دا راته زیاته کړې چې تاسو هلته شاعري زیاته کوئ مسافرۍ په ژوند کې که نه په خپل وطن کې وطن کې خو نادان صاحب داسې چل وي چې وطن کې خو دلته مصروفیات ډېر شي که نه یاران دوستان شي سړی کښېني پاسي کلی کور شي نو دلته بیا دومره نه کېږي چې څومره هلته کې مسافرۍ کې کېږي لکه مسافرۍ کې داسې وي چې تنهایي وي جدایي وي سړی ځان له وي خپلو رشتو نه کومه خبره او کوم حالات وي هغه ټول غزل غزل وي مقصد چې هلته کې وطن کې هم لیکو خو وطن کې ما درته څه وي چې لکه هغسې هغه نه وي که نه دې دپاره تنهایي پکار ده چې سړی ځان له چې هغه شي نو هلته ټوله تنهایي وي که سفر وي هم ټول داسې وي او که بیا په دیرې کې وي کور کې وي که نه نو چې څه مخې ته راځي نو ټول غزل غزل وي بس غزل لکه ما ډېر لیکلي ډېره ښه ده سید رحیم صاحب دا هم راته ووایه چې تاسو څنګه شاعرۍ پیل وکړو په دغه وخت کې تاسو کوم داسې ادبي مستند استاد لرلو چې تاسو ترې زده کړي چې قافیه ردیف وزن بهر او په دې باندې تاسو پوه کړي نادان صاحب استاد خو ما داسې نه و لرلی داسې خاص کړم خو چې کومه زده کړه ما کوله نو ټوله ما د کتابونو نه کوله لکه دومره وخت دومره هغه راسره نه و ما چې زه ماشومتوب نه لکه مسافرۍ ته سندرې به مې اورېدلې د مختلفو سندرغاړو کتابونه به مې کتلو خو ما به زیات کتابونه چې کوم کتلو ما به د ساحل صاحب کتلو لکه کومه زده کړه ما کوله کوم هغه به ما کولو هغه به ټول ما د ساحل صاحب کتابونه کتلو او بیا شکر دا و چې ما بیا کله غزلې ولیکلې نو ما بعضې غزلې به داسې وي چې هغه به ما ته بیا خپل زړه به راته دا ومنله چې دا خو داسې دي لکه د ساحل صاحب غزل وایي نو داسې ما ته بیا هغه رنګونه پکې لکه د مو علاقې هم شاړې دي غرونه دي ټول نو هغه رنګونه پکې ما خپل هم لکه داسې راجوړولو چې ما به وایي چې دا هغه رنګ و هغه ورکوم د ساحل صاحب بالکل په کار هم ده چې استادانو شاعري سړی وګوري هغه ته یو لاره ورښایي چې په دې لاره باندې لاړ شله او ډېر ښه انتخاب مو کړی دی نور را سره څه شریکه ځکه چې ستاسو هر یو شعر هر یو کلام هم انتخاب دی دغه کتونکي به ترېنه خوندونه واخلي نو نور به زه هغه خو ما سره ډېر څه واورو او دا روماني شعرونه دي یو څو دا به واورو ارشاد چې نشته بل ارمان ته یې نشته بل ارمان
نادان صاحب نشته بل رمان تی تی او ګرانه په ما ګران تی تی واه ډېر ښه دی نشته بل رمان تی تی او ګرانه په ما ګران تی تی او یاره په ټول کلي کې نادان صاحب یاره په ټول کلي کې یاره په ټول کلي کې او ښکلی په ایمان تی تی واه بیا ووایه ډېر ښه دی یاره په ټول کلي کې او ښکلی په ایمان تی تی واه او زه په چا تاوان شوم نادان صاحب چې زه په چا تاوان شوم او ما باندې تاوان تی تی واه او دا رازونه نه وایم دا رازونه نه وایم او ټول د چا په شان تی تی دا رازونه نه وایم جی ټول د چا په شان تی تی واه او زوړ که سدرۍ مشوې زوړ که سدرۍ مشوې زړه باندې لازوان تی تی واه ډېر ښه دی نور به درنه څه نور به هم زه شعرونه واورم درته بل پېښور باندې ما یو لیکلی و ډېر وخت وړاندې لکه سندرغاړو هم ویلی و ځینې چې هغه به وړاندې کړو څو شعرونه خوند به وکړي چې لمبه شو ښکلی ښار مې لر او بر زړه مې خوږېږي لمبه شو لمبه شو ښکلی ښار مې لر او بر زړه مې خوږېږي او چې وران مې نه کړې خدایه پېښور زړه مې خوږېږي ډېر ښه دی لمبه شو ښکلی ښار مې لر او بر زړه مې خوږېږي او چې وران مې نه کړې خدایه پېښور زړه مې خوږېږي او زما په وینو رنګ زما د ښکلې پښتونخوا کا زما په وینو رنګ زما د ښکلې پښتونخوا کا او دا ښکلي ښکلي نه کړې در په در زړه مې خوږېږي ډېر ښه دی او تا ستایي پېښوره تل دا ستا پښتنې پیغلې تا ستایي پېښوره تل دا ستا پښتنې پیغلې او کړي تا ته دعاګانې په ګودر زړه مې خوږېږي او بل شعر دی چې زه ستا یم ته زما یې زما ګرانه پېښوره زه ستا یم ته زما یې زه ستا یم ته زما یې زما ګرانه پېښوره او اخستې مې غمونه ستا په سر زړه مې خوږېږي ډېر ښه دی او اخري شعر دی چې دا شور او دا لوګي به یې هېر نه کړم سدرېمه دا شور او دا لوګي به یې هېر دا شور او دا لوګي به یې هېر نه کړم سدرېمه او هر څوک لرې ومه مسافر زړه مې خوږېږي او چې وران مې نه کړې خدایه پېښور زړه مې خوږېږي ډېر ښه ډېر الله ډېر زبردست شعرونه مو راسره شریک کړه په کلي کې تاسو چې کوم ځای کې ژوند کوئ دا راته ووایئ چې هلته ادبي هلې ځلې څنګه دي مطلب غونډې کېږي مشاعرې که نه کېږي صالح نادان صاحب کېږي خو داسې زیاتې نه کېږي لکه کله کله مو داسې حجرو ته راټول شو یا داسې غره لمن ته لاړ شو څه ناڅه ملګري که نه ټول طریقه یې وکړو خو په موقع باندې ما څه وی چې ملګري لکه ډېر داسې تار په تار پراته دي چې ډېر لرې رانه پراته دي نو بس ډېر ورسره مو په مسافرۍ کې وخپله چې راشو سمنډې تر ډېر ووایو خو هغه مینه مو بیا هغه مو بیا ماته نه شي که نه لکه کسان راسره ډېر زیات نشته بلکل او په کار ده چې راټول یې کړو څه هغه راجوړ کړو داسې که نه داسې یو تنظیم جوړ شي ادبي ټولنه جوړه شي مو خپله هم وخت دومره وي چې دا 2-3 میاشتې وي دې باندې څه وکړو خپلوانو له هم دومره وخت سره ځان نه خبرېږو بیا مو وخت پوره شوی وي که نه صحیح ده ډېره ښه ده دغه خپرونه ادبي خپرونه ده او زیاتر زموږ کتونکي هم د شعر مینهوال دي بیا ستاسو د شعر ځانګړي مینهوال دي نو نور مو که راسره څه شریک کړو نو خوندونه به زما یو دا غزل دی اوس نوی نوی هغه شوی دی مارکېټ ته هم راغلی و ارشاد د تورو تورو شپو ته سباون مې یې جانانه و ژوندون مې یې جانانه د تورو تورو شپو ته سباون مې یې جانانه و ژوندون مې یې جانانه او نادان صاحب راغاړې اوزه ته د زړه سکون مې یې جانانه و ژوندون مې یې جانانه ډېر ښه دی او شعر دی چې ته دومره مینه راکړه چې تاریخ مو هم ګواه شي ته دومره مینه راکړه ته دومره مینه راکړه چې تاریخ مو هم ګواه شي او پښتو را سره وپاله پښتون مې یې جانانه او بل شعر دی چې زړګی دې رانه داسې ولې تور کړلو وختونو زړګی دې رانه داسې ولې تور کړلو وختونو او په ناز باندې ساتلی نن پرون مې یې جانانه ډېر ښه دی او ستا هغه بوړیوال سدریم یمه بدل نه یم ستا هغه بوړیوال سدریم یمه بدل نه یم او قربان ستا مبارک په هر قانون مې یې جانانه ژوندون مې یې جانانه ډېر الله ډېر زبردست د خپل ذاتي ژوند په اړه راته ووایه چې واده مو کړی دی نه م دی کړی واده خو ما کړی واده خو ما چې ټایم وشولو چې واده ما کړی دی ډېر ټایم وشولو څو ماشومان دي وغیره او ماشومان خو مې نشته دي بس الله دې راکړي الله دې ټولو ته ورکړي چې د چا نه وي یوه لور مې ده چې په ما ډېره ګرانه ده لکه ماشاءالله ماشاءالله دغه لویه خبره ده او دا راته ووایي چې تاسو شاعري شروع که هر کور کې دغه مسله چې څوک کوم سندرغاړي یا شاعر یا هغې ته کور کې دغه مسلې ستونزې چې یاره تاسو د شاعرۍ ته ولې راغلی یاست
سندرې تاسو ته داسې څه ستونزې خو نه وې په کور کې په اول کې؟ ستونزې خو نادان صاحب داسې ډېرې راځي په ماشومتوب کې ما ته ډېرې داسې سناسه مخې ته راغلي دي خو بس د وخت سره لکه خپل هغه مومن کړی دی پوه شوې لکه هغه مو پرېښی نه دی که نه خو تر اوسه پورې بیا چې وشه سړی ځوان شي زلمی شي سړی شي غټ که نه بیا نو د وخت سره لکه دا ستونزې دا هغه هوارې شوي دي نو شکر دی اوس خو داسې څه هغه نشته دی خپل هغه کوو ادبي هغه ته ګرځو راګرځو ځای په ځای که نه نو اوس نشته دي شکر دی څه ګڼئ چې د مخکې په څېر اوس په عوام ولس کې چې کوم دی د شعر هغه شعور څومره راغلی دی؟ د شعر شعور خو نادان صاحب ډېر زیات راغلی دی خو اول په شان چې کوم کتابي هغه و لکه مخکې به کتابونه ما په خپله دنیا خلک به مو کتو چې دا کتابونه کوم پراته وو د مشرانو کتابونه به واخیستو بازارونو کې کور کې به مطالعه کولو کتلو به هغه کولو به خو چې د کومه نه دا میډیا راغلی موبایل راغلی د دې وخت نه کتابونه لکه داسې دي چې ډېر څوک وردغه نه کوي که زه تا ته اوس وایم چې زه ورته بیا راواخلو یا به نور داسې که نه ډېر کم خلک لکه کتابونو طرف ته هغه کوي او نور غزل مزل هغه شی دی خو لکه چینجینګ راشي هر څه کې راغله که نه څرنګې لکه په سندرو کې راشي داسې په کتابونو کې په هغه کې نو هماغه دي هغه کتابونو دور اوس د موبایل دور ده نو چې څومره څه دي موبایل کې پراته دي لکه شوق شته دي خلکو مخکې به کتابونه واخیستو اوس د هغې په ځای چې کوم د موبایلونو ته راغلي دي موبایلونو کې ګوري موبایلونه راواخلي دي نو شته دی اوس چې کوم سوشل میډیا خبره مطلب تاسو اشاره هغې طرف ته ده په فیسبوک باندې که موږ وګورو نوي نوي شاعران راغلي دي او ډېر زیات شاعران راغلي دي آیا دا سوشل میډیا د پښتو ادب دپاره فایدهمنده ده او که نه نقصان یې ورکو ستاسو نادان صاحب دا خو دې داسې سوال وکړو چې ما ارمان و چې ته وکړې داسې امام خوښه و چې وکړې خو ما هغو ټولو ملګرو ته هم خواست دی چې کومو نن سبا نیکونه راخیستي وي و ځای په ځای ګرځېدل کېږي چې هغو معیار ته وګوري ځای ته وګوري شاعر ته وګوري داسې څه دنیا ته وړاندې کړي چې هغه ته په کور کې هم اورېدی شي د یار دوست سره هم اورېدی شي مشرانو سره هم اورېدی شي چې داسې څه لکه درانه درانه هغه راواخلي او هغه دنیا ته وړاندې کړي په یو ښه طریقې سره په یو ښه انداز یې پورته کړي نو ډېره ښه خبره به ده تاسو مطلب دا دی چې په سوشل میډیا باندې کم د نوي ځوانان راغلي دي او مایک یې راغستې او پوهېږي پرې نه مقصد تاسو هغوی ته دا وایي چې کم مشران دي یا د صحافت په نړۍ کې یو نوم لري هغوی سره تاسو ناستی وکړئ چې ناسته وکړي چې ناسته وکړي نادان صاحب د هغې نه علاوه خو هېڅ هم نه کېږي چې کله دو ناسته وکړي هغه ټول طریقه زده کړي چې یاره دا سړی په کومه لار روان دی چې زه دې لاره باندې روان شم لکه تا ته ما څنګه د کتابونو خبره وکړله بالکل چې ما به د ساحل صاحب او حمزه صاحب شولو خاطر صاحب شولو دو کتابونه به ما کتلو چې زه دې کې داسې سره وګورم چې هغه زه په حجرې کې اورم کور کې اورېدی شي حجرې کې اورېدی شي یار دوست سره اورېدی شي ما چې څومره شاعري کړې ده انشاءالله چې دا ته به په هر ځای کې اورېدلی شي بالکل په دې کې به داسې ټکې نه وي چې هغه به ته په کور کې نشي اورېدی د ماشومانو سره به نشي اورېدی حجرې کې د مشرانو سره به نشي اورېدی نو دغسې بیا دا میډیا په کار ده چې هغه داسې سره پورته کړي داسې انداز خپل کړي چې هغه په هر ځای کې اورېدی شي ماشومانو به چې سړي ته درانه لګي په کور کې اورېدی شي په هغه کې اورېدی شي نه که ته هر قسم هغه راپورته کوي چې نه د کور دی اورېدو وي نه د مشرانو دی اورېدو وي نو هغه ډېر نقصان رسوي دی د دې ترڅنګ تاسو د کتابونو خبره وکړه چې ساحل صاحب کتاب یا داسې اوس وخت کې څنګه چې د سوشل میډیا یو دور چلیږي شاعران پیدا کوي نو که موږ وګورو کم زلمي شاعران دي او چې اوس راغلي میاشت یا اته میاشتې کال به کېږي دوی شاعري مو کوي بیا سمدستي دغه کتابونه هم چاپ کېږي تاسو دې ته په کم نظر ګورئ په کم عمرۍ کې چې کتاب چاپ کېږي کم عمرۍ کې خو کتاب ډېر نقصاني دی سړی چې کله خپل عمر ته ورسېږي او بیا هغه کتاب ته وګوري نو هغه بیا مارکیټ ته لاړ وي بیا ته د هغې مخنیوی نه شي کولی چې دا کتاب زه په دې اوس څه وکړم که چېرې ته په هغې خپېمانه شولې لازم به ته خپېمانه کېږي چې په ماشومتوب کې یو کار ته وکړه هغه وروستو هغې هغه معیار نه وي چې ته بیا کله ځای ته ورسې ورته پرې سوچ وکړې یا دنیا ته لاړ شي دنیا یې وګوري هغه کې هغې هغه معیار نه وي هغه هغې نه نو بیا خو ته هغه هېڅ هم نه شي کولی هغه خو میډیا ته لاړ دنیا ته لاړ نو په کار ده چې سړی لږ صبر وکړي ښه په معیار سره ښه په وخت سره دا ځي خو نه چېرته چې ته برابر پرې پوه شي لیک وکړي استادان یې وګوري خلک یې وګوري چې دا شی برابر دی صحیح دی په وزن پوره دی نو هغې نه پس د کتاب چاپ کې څه خبره نشته ده دې سره مې بله پوښتنه هم ذهن ته راغله د تاسو د استادانو خبره وکړه که موږ وګورو دغه هلکانو چې کوم کتابونه چاپ کړي په دې باندې د استادانو شاعرانو هغه سریزه لیکل شوي تاسو دې ته څه نظر کوئ استادانو هغه خو بس که وګورې نادان صاحب بیا دنیا به د اواز اوري د افغان ټي وي په شیشه باندې که نه نو هغوی به هم خفه شي مطلب حقیقت به نه وایي خو هغوی خو دې دپاره هغه کوي چې دا کتاب دې ما ووځي دا خلک خوښ کړي دا راواخلي نو دې دپاره پرې هغه د غټو استادانو نومونه ورکړي یا د هغو تصویران پرې ورکړي یا د هغو داسې شاعري په سرپاڼه باندې ورکړي که نه دې دپاره
تاسو څه ګڼئ چې دغه کم د ځوانانو شاعري ده یا غیر معیاري شاعري ده په دې چې کوم استادان خپل لیکل کوي دا په دې کې شریک نه دي استادان؟ دا نادان صاحب ډېره پورې چې کم دې کې شریک نه دي، هغه ته خبر هم نه وي خو په دې باندې دا لیکایي شوي لکه ما خپله سوچ داسې وایي. خو که بیا ته د مشرانو نه پوښتنه وکړې نو هغو باندې خبر نه وي، خو دې دپاره یې پې لیکلي وي چې دې خرڅون دپاره او دې بازاري هغه دپاره. نو ما درته وي چې دې نه ما لکه ډېر زیات هغه ده، زه په دې ډېر زیات خفه کېږم. داسې شی زه وګورم ما ته پې ډېر سخت دوک میلاویږي او ډېر سخت خفګان راځي چې په کم عمر کې کم خلک کتابونه چاپ کوي یا شاعري دغسې بازاري هغه ته راولي او یا نور دغسې شاعران دغسې شعرونه هغه کوي چې هغه د اورېدو نه وي، هغه د حجرې د اورېدو نه وي، د کور د اورېدو نه وي، موږ د مشرانو د اورېدو نه وي. نو په داسې شي باندې زه ډېر زیات خفه کېږم چې په کار ده چې هغې معیار وشي، هغه مطالعه وشي، هغه استادانو ته وښودلی شي، هغې چاڼ چوڼ وشي، د هغې نه پس چې راځي زه به ډېر خوشحالېږم چې یو په دروند شکل سره په ښه انداز سره مارکېټ ته څه راشي، فیسبوک ته راشي، نور دنیا هغه دي چې په هغې باندې زه مخکې ته شي دنیا ته ورسي، زه به ډېر خوشحالېږم. خو چې په یو ښه رنګ وي چې هغه په کور کې اورېدی شي، حجرې کې اورېدی شي، موږ مشران یې اورېدی شي، نو زه به ډېر خوشحالېږم. ډېره ښه ده، ډېر ښکلی او تفصیلي جواب مو راکړو، مننه مو درنه کومه. نوره خبرې مو زیاتې کړې، سید رحیم صاحب څه شعرونه را سره شریک کړه؟ نو شعرونه به شریک کړو چې ورته ګورم نو لمبې واخلم، چې ورته ګورم چې ورته ګورم نو لمبې واخلم، ساجیبه غوندې تصویر دی ستا. نادان صاحب چې ورته ګورم نو لمبې واخلم، ساجیبه غوندې تصویر دی ستا، او د ستمونو یې وانړولې، د ستمونو یې وانړولې، د ستمونو یې وانړولې، ظالمه څه ظالم ضمیر دی ستا. بیا ووایه دا شعر ډېر ښه دی. د ستمونو یې وانړولې او ظالمه څه ظالم ضمیر دی ستا، او د ښار کورونه او دا خړې کوڅې، د ښار کورونه، د خړ کورونه او دا خړې کوڅې، او ما ته د وران کلی کشمیر دی ستا. ډېر ښه دی. او هسې په ما خوږې خوږې لګېږي، هسې په ما خوږې خوږې لګېږي، او که په خبرو کې تاثیر دی ستا. ډېر ښه دی. او داسې دریم دی ډاډګیره نه ورکه، داسې دریم دی ډاډګیره نه ورکه، او غم کې اخته د ځان په ویر دی ستا. ډېر ښه. نور را سره څه شعرونه شریک کړه ځکه خبرې مو زیاتې وکړې، زم چې پرله پسې یو څو کلامونه درنه واورم. شعرونه به بل هم دا بل شعر دی چې ارشاد. لکه په ما چې شو د ستا غمونه، لکه په ما چې شو د ستا غمونه، او دومره لیدلي نه و ما غمونه. ډېر ښه دی. لکه په ما چې شو د ستا غمونه، او دومره لیدلي نه و ما غمونه، او زه خو دې وړمه غم د غم د پاسه، زه خو دې وړمه، زه خو دې وړمه غم د غم د پاسه، خو مې پیرزو نشي په تا غمونه، او لکه دا تا چې کړل پنډونه په ما، لکه دا تا چې کړل پنډونه په ما، او دومره به څوک یو سي د چا غمونه. ډېر ښه دی. او هغسې بیا کړه ګلورینه خندا، هغسې بیا کړه، هغسې بیا کړه ګلورینه خندا، او چې مې سیوا کړي لا سیوا غمونه. ډېر ښه دی. او زه سدریم د ستا د غمه سره، زه سدریم د ستا د غمه سره، او څنګه به وکړم د دنیا غمونه. ډېر ښه دی. ډېر دومره لیدلي نه و ما غمونه. تاسو یو نظم لیکلی و چې په مور موضوع باندې که خور موضوع باندې مو لیکلی و، که هغه مو را سره شریک کړه؟ مور باندې ما لیکلی و بلکل، خو که در سره یي نشته ده. هغه داسې و چې خبرې ستا د خولې وي دا بلا خوږې خوږې وي. ډېر ښه دی. چې خبرې ستا د خولې وي دا بلا خوږې خوږې وي، او دا د اوره ډکې سترګې، دا د اوره ډکې سترګې چې مې تا ګوري سړې وي. ډېر ښه دی. او تکړې ما باندې یخ سوری، تکړې ما باندې یخ سوری، او که په تا خولې خولې وي. او بل شعر دی چې د دنیا خواږه ترې زار شه، د دنیا خواږه ترې زار شه، چې دا ستا د خولې کیسې وي. ډېر ښه. او قبلومه سپوره سپوره، قبلومه سپوره سپوره، او خو چې ستا د لاس ډوډۍ وي. او خوږې مورې بې له تانه، خوږې مورې بې له تانه، کور په شان د ادیرې وي. او آخري شعر دی نادان صاحب چې لوګی تا نه سید رحیم شه، لوګی تا نه سید رحیم شه، او په تا تل خوشحالي وي. ډېر ښه دی. دا بلا خوږې خوږې. بل کوم غزل در سره یي؟ بل به دا غه درته وړاندې کړم
انقلابي نظم دی شاد. ډېر مخکې ما لیکلی و چې کوم وخت کې د پېښور پښتونخوا حالات خراب و نو اوس خو ښه دي الله دې ښه لري آمین چې ښه وي خو بیا هم ما په هغه وخت کې دا لیکن کړي و چې دا به وړاندې به یو نظم و خوند به وکړي. جی خدایه چا کړله دا چا او دا چا لمبې لمبې خدایه چا پښتونخوا کړله لمبې لمبې خدایه چا کړله خدایه چا کړله دا چا او دا چا لمبې لمبې پښتونخوا لمبې لمبې واه. او سره په وینو ګلابونه په هر خوا لمبې لمبې پښتونخوا لمبې لمبې واه. او شعرونه دي چې په سرو وینو کې سره دي چې په سرو وینو کې سره دي په لمبو کې چې لمبه دي چې په سرو وینو کې سره دي په لمبو کې چې لمبه دي او ورته وګوره پښتونه دا د ښکلي پښتانه دي واه. او خدایه چا مې د پښتون کړه هر سبا لمبې لمبې پښتونخوا لمبې لمبې واه. او خدایه ولې در په در شو خدایه ولې در په در شو خدایه ولې در په در شو پښتانه کډې په سر شو او چې ګلاب ګلاب خارونه مې لمبه د پېښور شو واه. خدایه ولې در په در شو پښتانه کډې په سر شو او چې ګلاب ګلاب خارونه مې لمبه د پېښور شو او په لمبو کې د زړګي مې شوه دنیا لمبې لمبې پښتونخوا لمبې لمبې واه. ورا بیدار شې پښتونه خو خيار شې پښتونه را بیدار شې پښتونه را بیدار شې پښتونه او خو خيار شې پښتونه او د دې ګرانې پښتونخوا دې تابعدار شې پښتونه ډېر ښه دی. او سدرایمه چې څوک نه کړي نور دا لمبې لمبې پښتونخوا لمبې لمبې پښتونخوا لمبې لمبې واه. ډېر ښه ډېر ښکلی نظم مو راسره شریک کړه. اوس خو شکر دی د الله احسان دی اوس خو حالات ډېر ښه دي ډېر ښه داسې دي. څه د امن حوالې سره مو څه شعرونه لیکلي دي که نه اوس خو حالات ډېر سازګار شوي دي. ډېر مې لیکلي دي او نادان صاحب نور مو وړاندې کړو د امن په هغه سره ما ډېر څه لیکلي دي نظمونه مې لیکلي دي غزلې مې لیکلي دي که نه د امن او د ورورولۍ په حوالې سره ما یو هغه لیکلی و چې هغه به وړاندې کړو تاسو ته او ستاسو ټولو مینوالو ته د افغان ټولو ته ډالۍ غوږ غوږ کوو د زړه خبرې نن زاوته خبرې کوو د زړه خبرې کوو د زړه خبرې نن زاوته خبرې خدا مې سوال دی زما دغه یو زاري به منې دا ورورولي به منې دا ورورولي به منې کوو د زړه خبرې نن زاوته خبرې خدا مې سوال دی زما دغه یو زاري به منې دا ورورولي به منې دا ورورولي به منې او دا مرور ولې یې مانه پسه ګلابه دا مرور ولې مانه پسه ګلابه او ته خو سکون یې که نه زما د زړه ګلابه او ځان مې بایللی پتا دغه جواري به منې دا ورورولي به منې دا ورورولي به منې او دا نفرتونه ورک کړه خبرې سپینې کوو دا نفرتونه ورک کړه خبرې سپینې کوو او ژوند خو په مینه ژوند وي بس مینه مینه کوو دا نفرتونه ورک کړه خبره سپینه کوه او ژوند خو په مینه ژوند وي بس مینه مینه کوه او دواړه اظهار کړو د وفا دا ټول عمرې به منې او دا ورورولي به منې دا ورورولي به منې او ارمان ارمان خوږ یې ته په ایمان خوږ یې ارمان ارمان خوږ یې ته په ایمان خوږ یې ارمان ارمان خوږ یې او ته په ایمان خوږ یې او د ګوړېوال سدریم لکه د ځان خوږ یې او هر ناز دی وړم خو زما ناز هم د زړګي به منې دا ورورولي به منې دا ورورولي به منې ډېر ښکلی پیغام پکې دی او ډېر د مینې ډک نظم هم راسره شریک کړه سپرلی چې کوم دی دا د څه ځایونو کې خو اوس هم شته دی او تقریبا اوس په ختمېدو هم دی د سپرلي باره کې هم څه لیکل کړي دي که نه لیکل خو ما ډېر کړي ما خو وختي هم درته وی چې ما په ګلونو باندې ډېر لکه غزلې داسې لیکلي سندرې چې په ګلونو ما ډېرې لیکلي او سپرلي باندې ما لیکلي دي سپرلی خو تا خبره چې تېر شو خو تېر نه دی یا اوس ډېرو ځایونو کې اوس هم شته دی یا سپرلی دی والله دې وکړي چې تل دغسې امن وي خوشحالي وي سپرلي وي سړی روغ وي برابر وي امن وي نو سپرلي تل سپرلي وي خوند چېرته چې امن وي هلته ژوند کېږي هلته ژوند وي هلته سپرلي وي الله دې زموږ په خاوره تل دغسې سپرلي راولي د امن سپرلي د خوشحالو سپرلي امین نو دا سپرلي هغه دی دا به وړاندې کړو ارشاد راځه داسې به نه وي ګوره تل ښکلی سپرلی دی راځه داسې به نه وي ګوره تل ښکلی سپرلی دی او چې وشیندو ګلونه په یو بل ښکلی سپرلی دی ډېر ښه دی ډېر اله راځه داسې به نه وي ګوره تل ښکلی سپرلی دی
او چې وشیندو ګلونه په یو بل ښکلی سپرلی دی او رامنډې که تورخم ته چې ګلونه درله درکړم رامنډې که تورخم ته رامنډې که تورخم ته چې ګلونه درله درکړم او زما په پېښور ستا په کابل ښکلی سپرلی دی ډېر ښه دی ډېره لا او نن دواړه پټال زانګو د سپرلي سندرې وایو نن دواړه پټال زانګو د سپرلي سندرې وایو نن دواړه پټال زانګو د سپرلي سندرې وایو او شړشم ګلونه کړي چاپېرچل ښکلی سپرلی دی او ته پورې زراورې د ګلونو تماشې کړو ته پورې زراورې د ګلونو تماشې کړو او زه لیکمه په تا باندې غزل ښکلی سپرلی دی ډېر ښه دی ډېره لا او راپټ ما سدریم که د ګلونو په غونچو کې راپټ ما سدریم که د ګلونو په غونچو کې او راخور دی که په ما باندې اوربل ښکلی سپرلی دی ډېر ښه دی چې وشیندو ګلونه په یو بل ښکلی سپرلی دی ډېر ښه ډېره لا ډېر زبردست ډېر ښکلی کلام مو راسره شریک سدریم صاحب دا راته ووایه چې څنګه وکړي چې ښه شعر ولیکي د ښه شعر دپاره څه کول پکار دي نو ښه شعر دی پر خو نادان صاحب داسې دي چې کله مې تا ذهن ته یو ښه شعر راځي یو ښه هغه راځي نو هغه د روزمره مثالونو سره واقعو سره تعلق لري چې کله ته یو غزل په داسې واقعې ولیکې په داسې حادثې په داسې هغه ولیکې سوچ کې دغه شی راشي نو هغه غزل به د دنیا خوښېږي د عوامو به هم خوښېږي که چاته یاوري هم خوښېږي به نو زیات هغه داسې وي چې کوم په واقعو باندې غزل ولیکلی شي حادثو باندې هغه لکه ډېر زیات خلکو خوښېږي ډېره ښه ده سدریم صاحب زموږ دغه خپرونه هم بس پای ته رسېدو واله ده په اخره کې به را سره څه خوندور شعرونه شریک اخري یو شعر دی چې دا به وړاندې کړي یو غزل دی چې سوځوي به مو ترسو په سورنګار قسمتونه سوځوي به مو ترسو په سورنګار قسمتونه او خدایه کله به بدل شي زمونږ خوار قسمتونه ډېر ښه دی سوځوي به مو ترسو په سورنګار قسمتونه او خدایه کله به بدل شي زمونږ خوار قسمتونه او د غمونو کال دی چا د خوشحالو زیری رانه وړو د غمونو کال دی چا د خوشحالو زیری رانه وړو چې مو پورته په خندا کړي را بیدار قسمتونه ډېر ښه دی او زمونږ خپله برخه دا د مونږ دواړه غریبان یو زمونږ خپله برخه دا د مونږ دواړه غریبان یو او ګورو سله په پالیانو د دې ښار قسمتونه او داسې مه وایه چې وران شه پېښور خو پېښور دی داسې مه وایه چې وران شه پېښور خو پېښور دی داسې مه وایه چې وران شه پېښور خو پېښور دی او که هر څو پکې زمونږ شو هزار قسمتونه او مونږه کړې څه ګناه ده و د بوړې سدرایمه مونږه کړې څه ګناه ده و د بوړې سدرایمه او خیژوي لکه منصور مو چې په دار قسمتونه او خدایه کله به بدل شي زمونږ خوار قسمتونه ډېر لا ډېر زبردست کلام مو راسره شریک کړ په اخره کې زمونږ د افغان ټي وي چې څومره کتونکي دي هغوی ته به تاسو څه پیغام ورکوئ نو پیغام خو نادان صاحب زما دا پیغام دی چې چېرته هم زما پښتانه دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې چېرته مسلمانان دي پښتانه دي لر او بر چې هر ځای کې هغوی ته زما دا پیغام دی چې خپلو ماشومانو باندې تعلیم وکړي لکه زمونږ پښتون کام چې څومره پاتې دی د تعلیم نه تعلیم د وجې چې تعلیم وکړي انشاءالله چې هر څه به برابر شي هر څه به ښه شي چې خپلو کې د جنګ جګړې مه کوي او چې څومره هغه دي تعلیم ده وکړي په خپل راتلونکي نسل په خپلو ماشومانو باندې تعلیم ده وکړي او جنګ جګړې ده مه کوي او زما ورته بیا دا سوال دی دا مې خواست دی چې ژوند دې په مینه محبت سره تیر کړي او څومره کمی چې مونږ پښتون کام کې دی ما خو درته وایي چې د تعلیم دی الله دې وکړي چې زمونږ پښتانه ټول تعلیم یافته شي تعلیم وکړي او چې چېرته هم زما پښتانه وي زما مینهوال وي هغوی د الله خوشحال ساتي او ودې شي چې ژوند دې په مینه سره تیر شي په خوشحالو سره تیر شي او ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو نه هم مننه کومه چې خپرونه کې م راسره ناستې وکړم ډېره مننه صالح نادان صاحب ستاسو د افغان چینل چې ما ته مو دومره موقع راکړه دومره وخت مو راکړو او په تېره زموږ د مشر عدنان شاه صاحب د هغوی هم ډېره مننه او ډېر مشکور یم چې ما ته په دې لنډ وخت ټیم کې دا موقع راکړه او زه راوبللم او ستاسو نه هم یو جهان مننه قدرمن شي هر کله راشي ډېره مهرباني ډېره مننه قدرمن شي ډېره مننه قدرمندو کتونکو دا راسره ډېر ښاغلی او ډېر محترم ډېر ښه شاعر چې تاسو د هغوی شعرونه واورېدل امید دی چې تاسو به ترېنه خوندونه اخیستي د هغوی هم مننه کومه چې خپرونه کې راسره کېناستل او ستاسو نه هم مننه کومه چې تر پای مو دغه خپرونه وکتله کور مو ودان تر روانې خپرونې پورې خپل کوربه او خپل رور صالح نادان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان